د افغانستان اسلامي امارت وايي د ایران له زندانونو تر 200 ډیر افغان بندیان خوشي شوي. په نیمروز کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو ریاست د پنځشنبې په ورځ ویل چې د ایران له زندان څخه تر 200 زیات افغان بندیان خوشي شوي او په نیمروز کې د اسلامي امارت چارواکو ته سپارل شوي دي. یار محمد حکیار ویل چې دغه کسان د قانوني اسنادو نه لرلو په جرم بندیان وو. حکیار زیاته کړه چې تیرونه هم د ایران له زندانونو څخه 193 افغان بندیان خوشي او افغانستان ته وسپارل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د رسمي شمیرو له مخې د مهال شاوخوا 6,000 افغانان په ایران کې بندیان دي. خو تر اوسه دغه کسانو د تورونو او جرمونو په اړه معلومات نشته. څه موده وړاندې د اسلامي امارت د لومړي وزیر اقتصادي مرستیال د ایران د کورنیو چارو له وزیر څخه وغوښتل له هغو بندیانو چې سپک جرمونه ترسره کړي اسلامي امارت ته وسپاري. عبدالغني برادر احمد وحیدي ته وویل چې دغه بندیان دي د بنپاتې موده د افغانستان په زندانونو کې تیره کړي.